چې یا رحم الرحیمینه په دې سیمې باران وکړي او چې دا تکلیف ختم شي. توبه حکمرانانو نیستي تر هغې پورې په دې قوم باندې بارانونه نه کېږي. مونځ او داس نشته، قرآن نشته، بس هله 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 علي صفا خپل خپل شي پسې ورک دی. یاره به زموږ د مشرانو کې فرق راغلی دی جي. زه تا ته بنې ته ما ته بنې ته زه وایم چې یاره ستا مال مې ولې ورته وایي چې زما مې ولې بس هر یو سړی چې کوم دی نو خپل وس سره ظالم دی. مونږ چاله خیر زکات نه ورکوو، چا سره امداد نه کوو، د چا خیال نه ساتو، په مونږ به څه باران وشي، مونږ باندې رکاڼو باران ونه شي. حرامو نه خلک پرهیز نه کوي، نو پکار یې حرامو نه پرهیز وکړي او الله نه دعا وغواړي، الله به باران وکړي. او زیاته غلطي خو د ولس ده چې موږ حکمران ګورو نه موږ ووټ ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د څو ورځې راسې یوه لړۍ د دغې لړۍ او د دې نه ژوند دونه ګران شوی دی چې زه تاسو ته بیانولی نه شم. د ولس سره یو څو خبرې ترې کوو چې یا رحم الرحیمینه په دې سیمې باران وکړي او چې دا تکلیف ختم شي. دا لړۍ چې یو شان روانه قدرمنو، ما په خپل ژوند کې دومره مسلسل د لړۍ دا دوام نه دی لیدلی. بهرحال رب جلال دې په موږ باندې احسان وکړي. ولس سره یو څو خبرې ترې کوم، موږ سره اوسئ. دعا وکړو چې الله پاک باران وکړي. وایم باران په دې قوم نه کېږي. کله چې د توبه حکمرانانو نیستي تر هغې پورې په دې قوم باندې بارانونه نه کېږي. څوک موبایل یې په روډ باندې راواخیستو د نیالي په 100,000 روپو په موبایل یې وجني، دا مسلماني دی او د حکومت دی. دې کې به څه باران وشي؟ باران به څه وشي؟ زه وایم چې کاڼي رونه ورېږي. الله دې رحم وکړي چې الله دې زموږ غلې راوستي ګورنر کېنولې د مولانا د لاسه ملک تباه و برباد شو. حاجي صاحب څه کار کوي؟ کرنټۍ کار کوي، لیکن مزدوران خلک یخنۍ کې ګران یخنۍ ټکران پکړي کې هم لړه ډېره زیاته ډېره لړه ده. په ورسره روډ باندې نه دی، بیخي موټر نه ښکاري. زه د کور نه 6 بجې راوتی یم او ورو ورو ګاډي پارام را روان دي. د لړۍ نه خو سم یو عذاب جوړ شو. عذاب خو ځکه دی که نه چې دا کوم حالات روان دي. مونځ او داس نشته، قرآن نشته، بس هله 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 علي صفا خپل خپل شي پسې ورک دی. پکار ده چې دې خپل عمل صحیح کړي، هر څه به صحیح شي. ولې باران نه کېږي؟ لړۍ به داسې مخکې مو داسې په شل او 15 ورځې به وه که نه، دا ځل دا لړۍ راغلې ده، دا راغلې چې مخکې نه وه داسې. دا وکړو چې الله پاک باران وکړي. الله یې د خیر او د رحمت باران وکړي جي. دا باران چې نه کېږي، دا دغه چې نه کېږي، دا د خپل عمل سزا ملاوېږي. لیکن د دغه ګناه شته، دا د خپل عمل دی. څنګه چې الله پاک وسلم چې جبرائیل صلی الله علیه وسلم عرش مراد اغوستو حساب مولوله قدس او برات نو جبرائیل صلی الله علیه وسلم تاسو کو دا سادي دا ساده امت عمل دي. څنګه عمل دي هغه شان پیسې راکوزيږي. چې موږ ځانم کې نه کوم، د خپل ځان نه بګیلا کو، دا څنګه خپل ځان کې دي. څنګه عمل صحیح څنګه صحیح ان شاء الله. مهرباني. پخوا به هم دا لړم دقه شانتې وې په مودو یاره دومره خو به نه دی، خو مطلب دا چې اوس زیاتې شوي دي. او باران نه زیات تبتوي، مطلب دا یو باران ماران نشته. بارانونه ولې نشته؟ دا زموږ خلکو کمزورۍ دي. نه موږ ټول ګناهګار نه یو، خو نیک عمل یو، باران ورته بس حالات همدغه دي چې نو تاسو یې مینې موږ یې مینو. موږ ګناهګار هم نه یو، دا باران ورې نه کېږي. ګناهګار خو یې ځکه خو نه کېږي جي که هلکه رامخکې شه دی خوا. نو بس دا زموږ خپل عمل دي جي، دا به ووایو. عمل خراب دي. چې عمل ټیکو به سر څه به ټیکو. مخکې به بیا هم لږې ښه انور به راوختو، او اوس خو بیخي داسې شوي دي، د خلکو عملونه ډېر خراب شوي دي. بس الله دې رحم وکړي او الله نه به خیر غواړو. نو عمل نه علاوه نور څه داسې مسله کېدی شي چې دا باران یاره به زموږ د مشرانو کې فرق راغلی دی جي. نه مطلب هغې رینګ پیس کول غواړي، د هغې څه مسله لږه صفۍ مپۍ کول غواړي جي.
دا لړۍ به مخکې هم دونه ډېرې وې که دا سخت کار ډېرې شوي نه دا کال ډېر دي ډېرې دي ډرایوینګ کې او جی نو خو به اکسیډنټ کېږي سهار هم د ماشومانو ویګن د یو موټر سره وجنګېد د ماشومان بیا سهار اسپتال پرېوته اوس نه خبره وایه او جی بالکل جی حالات داسې ډېر ښه نه دي دمونه دي ټول او جی بس د باران سوال کوه که ان شاء الله الله دې وکړي چې وشي بارانونه ولې نه کېږي را بس د خلکو عملونه داسې ټول چا عملونه دا عوامو دا ټول دغه دي ګډوډ دي ټول داسې ټول موږ داسې بله حکومانات به ګوته نه نیسو نه جی بالکل خپل ځان ته ونیسو حاجي صاحب په څه وجه دا بارونه نه کېږي دا د اختیار کې نو چې کله الله پاک وغواړي وشي او دا به زموږ کې څه کمی وي که نه مونږ به څه کمی په دې وجه په بارانو کوم باندې کمی څه قسمه دی حاجي صاحب دا زه تا ته بنې ته ما ته بنې ته زه وایم چې یاره ستا مال مې ولې ورته وایي چې زما مې ولې بس هر یو سړی چې کوم دی نو خپل وس سره ظالم دی ډېره مهرباني حاجي صاحب नशा है मौत और इलाज जिंदगी द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर पाकिस्तान में पहली मर्तबा नशे की बीमारी का मुस्तकिल इलाज रैपिड डिटॉक्स द न्यू लाइफ रिहैब में नशे और नफ्सियाती मरीजों का इलाज क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एडिक्शन काउंसलर आलिम दीन और 15 साल तजर्बाकार डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जेर निगरानी मुकम्मल घर जैसे माहौल में किया जाता है द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर मेन रोड PWD मकान नंबर 107 गली नंबर 19 السلام علیکم دا لړۍ به مخکې هم دغه شانتې لړۍ وې که نه دا مخکې نه وه دا اوس د دوه درې ورځې چې سهار کې ډېره زیات دی او بیا وروستو ښه شي خو ډېر زیات دون ډېر زیات شوی دی دا باران وشي نو بیا به ختم شي انشاءالله الله دې باران وکړي بس خلک دعاګانې هم داسې غواړي او حرامو نه هم خلک پرهیز نه کوي نو پکار یې حرامو نه پرهیز وکړي او الله نه دعا وغواړي الله به باران وکړي ډېره مهرباني الله دې په خیر بوځه او احتیاط کوه ښه انشاءالله ستاسو څه خیال دی جی السلام علیکم مخکې خو به دا لړۍ داسې په میاشتو نه وې طبیعت یې ښه دی خیر دی لړۍ خو دا الله پاک د خپل فضل او رحم وکړي دا زموږ خلکو عملونه دي کله موږ الله پاک خپل عمل یاد الله پاک رضا کو او چې الله موږ راضي شي انشاءالله نو به دا هر څه تکلیفونه هم باندې کم شي د خیره سره څه وینې په دې معاشره کې چې یاره الله دونه خفه دی بس ما خو تاسو ته مخکې وویل چې دا الله پاک موږ ناراضه دی او چې کله الله پاک راضي شي نو انشاءالله دا ټولې پریشانۍ به زموږ خدای پاک حل کړي په خپل فضل سره اخري تپوس کوم دا کړه چې تاسو حکمرانانو کې ښکاري که په دې ولس نو زیاته غلطي خو د ولس ده چې موږ حکمران ګورو نو موږ ووټ ورکوو نو که موږ چېرې سوچ وکړو او خپل ووټ په سوچ سمجھ ورکوو نو انشاءالله پریشانۍ به ختمېږي په خپله باندې بس بیماري ډېره زیاته ده الله دا دعا کوو چې الله یې د خیر د رحمت باران وکړي ولې باران نه کېږي دا د عملونو سزا ده زموږ عمل ښه نه ځکه حکمران عمل غلط را روان دي چې کله زموږ عملونه سیده شو او زموږ عمل کار شروع کړو موږ نیکه لارې ته واوښتو خپل عمل هم سیده کړو انشاءالله هر څه به الله په خپل کوي باران به خپل ټیم کېږي انشاءالله ډېره مهرباني باران به پکې وشي که نه د باران یې ویلي دي ته راوباسه له باران خبره پکې راته راوباسه نور به کېږي اگلے ہفتے سے ملک بھر میں بارش کی پیشگوئی دا راته ووایه چې دا بارانونه ولې نه کېږي سخت نو بس الله دې معافي وکړي الله به ناراضه نو دا د عملونو وجه ده جی خدای به ورکړه حاجي صاحب او جی دا انټرویو مې نیمې ته راورسوله خو چې چا نه تپوس کوم وي عمل هم خراب دی بس د عمل وجه ده چې بغیر د عمل نه خو کېږي نه وي چې کم په دې ځمکه کم مخلوق دی او کم عمل وشي نو بره الله ته خیږي او هغه ځای نه هغسې فیصلې را ټولو ته پته چې موږ بېتولي یو نو دا ځان توله کوو ولې نه نو بس پکار ده چې اول د خپل ځان نه شروع کوو بس خپل ځان سم کو بیا به دا نورو ته هم نصیحت کوو تاکې به غټ کړه سیزه نو بس اوس چاته داسې خپل اوس ماته چورلټ ګناهګار به ټول ګناهګار وي نو کم سړی اوس چا خپل ځان ته چې یو ګوته نیسي بل ته به هم نو اوس الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي ډېره مهرباني حاجي صاحب الله یې زموږ عملونه ښه کړي الله امین امین گارډن سټي جی ټي روډ پیښور ایر یونیورسيټي ازاخیل ډرایپورټ سره نږدې د خیبر پښتونخوا حکومت نه منظور شوی د نوي دور ټول سہولتونه په یو ځای جومات سکول هسپتال کمیونټي سنټر پلی ایریا فیملی پارک جدید سیکورټي سیسټم د معلوماتو لپاره رابطه وکړئ کنیکټ مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ موبایل نمبر 033488660003 د خپل کور شروعات صرف د 1500 روپو
Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। اوس آبادي سیوا شوې ده نو لږې کمې دي او دا د الله پاک دغه دی دا باران نشه چې باران وشو بیا به دا خوشګیم نه وي. باران ولې نه کېږي؟ دا د الله پاک خپل حکم دی. نور څه غټه وجه خو به نه بس دا خو وجه ول نشته چې دا خلک عملونه خراب عملونه برداشت نه چل دي. الله پاک دی الله پاک دې زموږ اساس ایمان نصیب کړي او الله دې موږ خپل پاتې راوچي. نور الله دې لاره. السلام علیکم. هر سړی وای زمنګ اعمال هر سړی ته پته لګي چې زمنګ اعمال دا خراب دي. نو راځي چې نن د ځان سره د احتساب وکړو چې نور سم نشو کول، د ځان یو کړه کم کو کېدای شي چې رب ذوالجلال دا عالم او دا موسم خکې. دا زمونږ عملونه دي جی. بس دا ستاسو داسې عمل خراب دی. زمونږ عمل دا خراب دی چې بس څه وایو خپل ته ما ته باندې ته زه تا ته باندې ته. او جی نو تا پکې د خفګانه سګرټ شروع. او جی والله یار څوک یخني ده او دا ګوره سنجي راته بنده کړې ده پانګیس دی والله چې ذلیل یې کړو ذلیل جی. دا باران به بیا څنګه کېږي؟ نو به دا چې زمونږ عملونه صحیح شي الله پاک به په خپله باران شروع کړي. ذاته یو چلو خیم چولټ باران کېږي په څنګه چل سګرټ پرېږده انشاءالله بس باران کېږي ته ګوره انشاءالله. څنګه لګي خیر دې زه خل مې دا لړې په مخ کې هم داسې دا لړې مړې مخ کې هم داسې وکړه دا نه مخ کې بنوي دا اوس جی بس دا زابونه دي دغه دینو وس الله باران کې باران څوکړه ډېر زیات څوکړه ډېر زیات زمیدار سو یار زمیدار هم بس باران نه نشي غنم ډېر زیات خراب دي بس باران راځت دي باران بسوي بس دا مخ کې باران نه کېدل خلکو بس صدقې کوي دغه بنیدونه عملونه بس اباو نه عملونه خلک سم کې بس د واګانې کې خپل منځونه او د سونه کوي او دا غلط کارونه نه کوي بس الله به باران کوي. استاد موږ د عملونو وجه ده پیش باران نه نشته دی. یار هر سړی عملم خراب دي دا څنګه چل والله بس دا حالات دي نو بخپله ګوري. یعنی یو داسې پرچه ده چې طالب علم ته مخکې نه پته لګي چې ستا پوزیشن کمزوري ښه ټیوشن واخله. بالکل صحیح دا ښه ټیوشن چې والو چې د عمل ټیک وکړي. صحیح ده جی بالکل همداسې به کار نه همداسې به کوو انشاءالله. ته به څه پرېږدې او څه به شروع استغفار به شروع کړم. بالکل بشکره استغفار به وي. صبر مخکې شه ډېر سوچ دې پې وکړو نو ستا څه خیال دی؟ ملک حالات داسې دي چې بس عملونه چېرته کېدی شي. استغفار به کوو چې الله پاک دا پاره ولې نه ولې وایه که نه شیخ صاحب السلام علیکم وظیفه سټارټ کړې څه دی وی؟ خیر بس وظیفه کو استغفار پکار دی لکه د سرالو د عملونو د لاسه دا قهر دی د عذاب دی په مونږ باندې پوه شو دا نور سم نشته دی. ما وی دا لړې خو مخکې دونه اوږدې نه وې دا شیز ډېر اوږد نه شو اوږد خو شو دا ولې دا زمونږ عملونه دي نور څه نشته. استغفار به کوو چې الله پاک باران وکړي ډېر تکلیف جوړ دی کلي نه چې راځي ګرانه وي ګرانه خود وي او کني یخنه د لاسو راوتې نه شو ډرایور به مرورو کېږي. اجي صاحب ستا څه خیال دی؟ بس سوال کوو الله تعالی رحم او کرم در باندې وکړي بچې الله دې معافي چې استغفار عام شي دا سیستم به جوړ شي. ګورې ښه یاد ساتئ ګورې استغفار ډېر کوي استغفار ډېر زیات کوي مجربه درود شریف ډېر زیات وایي بچې ښه دې باندې الله ډېر خوشحالېږي بې حده پې خوشحالېږي. ښه استغفار ډېر وایي استغفار ځکه چې بالکل دغه هم زموږ هم وظیفه ده. ډېره مهرباني جي صاحب ډېره شکریه الله دې خوشحاله ساتي. Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333338037. بڑے سشته سره بس دا لیدو راغلی نه نه خو بس ته ملاقات ته مو شو کنه دا لړی دی مې د کلی چې راځي تکلیف ني تکلیف دی خیر نشته زکات نشته د الله لپاره دغه نشته نو زموږ عملونه لري دا موږ د عملونو وجه موږ ته رارسي. دا غریبانان خلک دي سرمایدار خلک دي د غریب سړي سره تپوس نشته. هر سړی په خپل لغه باندې غریب سړی چې خراب دی دا زموږ عمل دی جی. مخکې خو دا لړې دومره اوږدې نه چلېدې نو دا زموږ د عملاتو وجه دی عمل زموږ دي
مونږ چاله خیر زکات نه ورکوو چا سره امداد نه کوو د چا خیال نه ساتو په مونږ به څه باران وشي مونږ باندې رکاڼو باران ونشي باران سوالونه خو ډېر کوو خو بس مونږ اسمان نه قبلېږي څه چل دی مونږ کې خپله څه ګناه ده څه پته نه لګي څه ګناه ده نو مونځ هم صحیح نه دی اودس هم صحیح نه دی اسلام هم صحیح نه دی دین هم صحیح نه دی خوراک څښاک هم صحیح نه دی خرڅون هم صحیح نه دی هر شي کې زموږ دوکه ده دا کم ګاډی دا خو سم سکریپ ګاډی شو نو سکریپ ګاډی سکریپ ګاډی خو پاکستان سکریپ دی ځان له ځان ګاډی سکریپ نه دی باران خو دغه خبره زه دوکه کوم ته دوکه کې زه غلا کوم بل غلا کوم سوال څنګه قبلېږي هر لخت دغه شی دی هر خو ده ته لاول دی چې نه یو دې شیان ته وګوره په هر شي کې دا دوکې کېږي که نه کېږي که یو سړي ته وایي چې هلکه مونځ راته تېر کوه زه مسلمان نه یم لاول زما مانځه کې برخه ګرده مې وګوره سپینه بیخي 3 رکعاته 4 رکعاته په ځای 5 کوم هېڅ ماته راته نه لګي چې غم راسره درې شخي څه خرابه ده کیسه خرابه زه استغفار به وایم استغفار به وایم زه صحیح الله دې لره او څه دې وې ما دلې اواز هم راکړه خیر خو زه دا تاسې په دغه باندې ټي وي منې نه منو ته د خلکو سره ډېر دغه تر غاړو ده چې بیا ځمه زه السلام علیکم الله دې لره السلام علیکم زه سجیب یم خو تعالی راکوشو دی راوځي دا سره ملو شو تاسو څه شي بارکی تاری فکر موږ دې غلطي کوو شوي اړیکه خپل بازه په خدای باور وکړه خپل باز څنګه روغ خیر دې طبيعت خیر مهرباني نو بس موږ به الله ته وجاړو نو الله ته به سوال کوو چې موږ الله موږ له رحم دې په موږ وکړي او ډېر تکلیفات دي ماشومان سکولونو ټولو تکلیفات دي ډېر سخت تکلیفات دي خو بزه زمونږ عملونه به الله دې زمونږ عملونه سم کړي کاکا جی استغفار به وایو استغفار ډېره مهرباني چې هر سړي ته دا آینه او په دغه آینه کې خپل تصویر ډېر ښه ښکاري په دغه آینه کې په موږ کې څومره کوږوالی د دې سړي ته هر سړي ته پته ده خو بیا هم چې د خپل عمل محاسبه او احتساب نه کوو نو بس همداسې به یو لړۍ وي